په واشنګټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د تېرې اونۍ د خونړي برید مشکوک رحمان الله لکنډوال خپل جرم ونه منه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې 29 کلن لکنډوال چې په دغه برید کې د پولیسو لخوا په ډزو ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه. د لکنډوال لخوا په دغه برید کې چې د نومبر په 26مه ترسره شو، د ملي ګارډ 2 سرتېري سخت ټپیان شوي وو، چې یوې سرتېري وروسته په روغتون کې ساه ورکړه او بل سرتېری تر اوسه په روغتون کې بستر دی. پر لکنډوال د ملي ګارډ د سرتېري 20 کلنې سارا بیکسټروم د وژلو په تړاو په لومړي درجه قتل د یو مورد په ګډون ځینې تورونه لګول شوي دي. د ملي ګارډ بل سرتېری اندرو وولف چې د هغه په ډزو سخت ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، روغتیایي حالت یې نازک ښودل شوی. د محکمې قاضي فیصله وکړه چې لکنډوال د محکمې تر بل بهیر پورې چې د جنورۍ په 14مه پلان شوی په توقیف کې پاتې شي. په ورته مهال عمومي څارنوالې پام باندې ویلي چې غواړي لکنډوال ته چې په 2021 میلادي کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امریکا کې د میشتېدنې د پروګرام په ترڅ کې هغه هیواد ته لیږدول شوی د اعدام د سزا غوښتنه وکړي. د لکنډوال پر ضد دوسیه کې نوموړی تورن شوی چې پر بیکسټروم او وولف یې داسې مهال چې هغوی په واشنګټن ډي سي کې د میټرو یو سټیشن ته نږدې عادي ګزمه کوله ډزې کړي دي. د هغه پر ضد شکایتونو کې د پیښې پر ځای کې د ملي ګارډ د یو بل غړي له خولې ویل شوي چې لکنډوال د ډزو پر مهال د الله اکبر نارې وهلې.